افغان ځوانان په اسیا جام کې له پرلپسې درېیمې ماتې سره مخ شول. د 19 کلنو اسیا جام کې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې نن د نیپال لوبډلې څخه په 1 ویکټو په توپیر ستره ماته وخوړه. په دغه اسیا جام کې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې یوې لوبډلې ته ماته ورنه کړله. ټولې لوبې وبایللې. په لومړیو کې د بنګلادیش سریلانکا لوبډلې څخه ماته وخوړل، خو نن یې د ضعیفې نیپال لوبډلې څخه هم ماته وخوړله. په دغه اسیا جام کې د افغانستان 19 کلنې لوبډلې ډېرې خرابې لوبې ترسره کړلې چې د ضعیفو لوبډلو پر وړاندې خرابې لوبې وکړې. د دغه سیالۍ ټاس افغان 19 کلنې لوبډلې وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په 15.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 123 منډې جوړې کړې. په دغه سیالیو کې د افغانستان توپونکي مکمله ناکامه شوي دي. په یوه سیالۍ کې هم نه دي توانېدلي چې د افغانستان لپاره د ښه توپونه ترسره کړي. په هره سیالۍ کې د افغانستان لپاره ډېره ضعیفه توپونه ترسره کړله چې د افغانستان توپ اچوونکو ښه توپ اچونه ترسره کړه، خو توپونکو بیا ډېره خرابه توپونه ترسره کړه. د 140 منډو هدف په تعقیب کې د نیپال لوبډلې هم ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 140.3 اورونو کې د افغانستان یاد د هدف پوره کړي چې افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ته په اسیا جام کې ماته ورکړه.